د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه شریفه د سیرت په بیان کې مو د مدینه شریفه د هجرت واقعا ذکر کړی و او تیر جمعه مو ویلو چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته ورسېد او بیا مدینه شریفه کې د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې د میلمه په حیثیت باندې دیره شو. نبی علیہ السلام رسیدو سره د مدینه منورې خلک ډېر خوشحاله شو او په مدینه شریفه کې د مدینه چې کم خلکو نو په هغې کې اسلام په ډېره تیزۍ خورېدل شروع شو. دا خلک د مدینه چې خپل کم خلکو ما تاسو ته ویلو چې دا د یمن نه راغلي وو. یمن کې الله یو ډیم و د اوبو هغه اوښله و په هغه خلکو یو لوی سیلاب راغی او د هغې سیلاب په وجه هغې متاثرین شو او هغې رالل او د مدینې منورې په دې علاقه کې اوسېدل او غیر چاپیره د مدینې شریفې نه د یهودیان اوسېدل. اکثریت د مدینې نه غیر چاپیره چې څومره قبایل دا یهودیانو، د هغوی مختلف قومونه، یو قوم بنو نذیر و، یو قوم بنو قریظه و، یو قوم بنو قینقاع و، دا مختلف ډلې وې د یهودیانو. د دې یهودیانو چې به کله د مدینې د خلکو سره جګړې رالې نو د یهودیانو به وی د آخر زمانې پیغمبر به راځي که خیرې او مونږ به د هغه ملګري یو او هغه له به خدای غلبه ورکوي او تاسو به ختمو. د مدینې د انصارو ته به وی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې به دا خبرې کولې او د نبی آخر الزمان صفتونه به خلکو ته بیانول چې د هغه به داسې صفت وي، دا صفت به او هغه له به غلبه او موږ به ملګري یو. خبره لوړې شوه دغه یهودیان دا د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پاتې شو، د مدینې خلک ورسره خدای ملګري کړل. نو چې څنګه نبی علیه السلام راورسېد نو یهودیانو یو میټینګ وکړو. د دوی لوی دارالعلوم مونږ چې ورته دارالعلوم وایو یا مونږ ورته مدرسه وایو، دوی به ورته بیت المدراس وی. دوی په هغې کې یو میټینګ وکړو ځکه پیغمبر علیه السلام یې ولیده، د هغه د صفتونو نه خبر شو او په دې بیت المدراس کې د دوی لوی لوی د یهودیانو عالمان او مشران ناستو. په دې خبره میټینګ و چېرې د پیغمبر علیه السلام متعلق چې دی واقعي هغه نبي آخر الزمان دی او که نه دی. چې کوم لوی عالمان هغې وی داسې کار دی چې دا هم هغه د آخر زمانې پیغمبر دی. مونږ سره چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه لیکلي دي نا ټول په ده کې شته. راځئ چې غونډې ملګري شو او په ده باندې ایمان راوړو. لیکن کم چې د قوم مشرانو، د مولیانو او د راهبانو د هغوی د هغه مذهبي مشرانو خدای وه چې ټول به مسلمانان شو ملګري به شو، خو چې کمې د قوم مشرانو هغې وی چې دا خو زمونږ نه مشري ځي، مونږ خو د هر یو قوم خپل خپل مشران یو او که مونږ د دې پیغمبر تابع شو نو زمونږ لړه مشري ختمه شوه، مشري خو بیا خوا منتقل شوه. نو هغې انتشار وکړو وی نه ګورې پام کوئ د دې میټینګ دا خبرې چې د دې دروازې نه بار د نه ونه ځي، بیا به خلک خبر شي چې دا واقعي نبي آخر الزمان دی، ګوره ټول به مسلمانان شي. یاسر ابن اخطب دا د حویی ابن اخطب رورو. حویی ابن اخطب دا د یهودیانو د یو قبیلې لوی مشر و. هغه یاسر ابن اخطب چې څنګه راغی او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې اترې وکړې او د نبی علیه السلام شکل مبارک یې ولید نو پوه شو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي یاسره
ستا په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي رښتیا ووایه په ما کې شته او که نه شته وی او شته وی بیا ولې زما ملګري کېږې نه ایمان ولې نه راوړې وی لږ ما ته صبر وکړه د خپل قوم سره مشوره کوم دې لاړ خپل قوم یې راغونډ کړ او دا مشر ورور چې حویی ابن اخطب دا د قوم مشر و هغه وی پام کوه ګورې یاسره که ته د ملګري شوې قوم ټول د ملګري کېږي زموږ حیثیت ختم شو پام کوه ګورې ایبه نه یو بل یهودي راغی نبی علیہ السلام سره کېناست او دا هغه وخت چې پیغمبر علیہ السلام د سوره یوسف تلاوت کو نو دته دا تلاوت د سوره یوسف اوریدو نو چې تلاوت نبی علیہ السلام ختم کړو دا یهودي ته تپوسو کو وی تا چې د یوسف دا خبر وکړه وی دا یوسف څوک هغه ته پته وه وی دا زما یو ورور تیر شوی دی او پیغمبرو وی تا ته دا خبر چا درکړه د یوسف وی دا ما ته زما الله دا خبر راکړه وی ښه وی یو څو تپوسونه د نبی علیہ السلام نو کو خدای مسلمان کړ چې واپس لاړ خپل قوم یې ټول راغونډ کړ قوم ته وی راشه دا کومې آخر زمانې د پیغمبر چې موږ په تمه چې نبی آخر الزمان به راځي راغلی دی او ما پکې خپل صفتونه چې څومره د کتابونو امې پکې موندلې دي راځئ چې لاړ شو د ملګري شو قوم یې ټول ناوست دی د چې کوم قوم په یهودیانو کې او پیغمبر علیہ السلام ته درخواست وکړو بې تا چې وختي کوم د یوسف واقعا ذکر کول هغه یو ځل بیا موږ ته بیان کا نو نبی علیہ السلام ورته سورت یوسف تلاوت بیا وکړو د هغه قوم هم خدای پاک ټول مسلمانان کړل عبدالله ابن سلام د دن مخکې نوم حسین و حسین په سواد سره دیم یهودي دا عبدالله نوم ولا نبی علیہ السلام بدل کړ دی وی زه په یو کجوره کې هم بره مې کجوره کې کار کا او بره ختلی هم سر ته او دې کې ما واورېدل چې د آخر زمانې پیغمبر راغی او مدینه شریفې ته هجرت وکړ وی دا خبره مې واورېده وی زما یو ترور و د هغې نوم خالده او خالده بنت حارث وی چې ما دا واورېدل چې نبی آخر الزمان مدینې ته هجرت وکړو وی زه دومره خوشحاله شوم چې قریب هم چې د خوشحالۍ نه د کجورې د هغه بوټي نه لاندې را پرېوتې وې او ډېر زیات خوشحاله شوم او بار بار به مې د نبی آخر الزمان ذکر کو وی زما ترور و خالدې نوم و د حارث لور وی ما ته آواز را کو چې حسینه نوم خو یې مخکې حسین و حسینه ده خو دومره خوشحاله لکه چې موسی علیه السلام دې لیدلي ځکه د دې پیغمبر موسی علیه السلام و د موسی علیہ السلام د لیدون هم زیات خوشحاله وی ما وی که دا الک امغی چې کم د آخر زمانه پیغمبر دی نو ترور رښتیا دی وی قسم دی چې د موسی علیہ السلام په ملاقات به دومره خوشحاله نوم لکه د په ملاقات چې څومره خوشحاله وی چې رالم نبی علیہ السلام سره مخامخ کېناستم وی لومبي چې مې د دې مخ ته وکتل نو ما ده وی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی خوی ما ورته وی چې صاحب یو درخواست ته کوم بس فوراً مې کلمه وی مسلمان شوم او حضور پاک نه چې مې لومبۍ کومې خبرې واورېدې نه مې ته دا واورېد چې یا ایها الناس ای خلکو اطعموا الطعام خلکو له ډوډۍ ورکې افشوا السلام او سلام خور کې السلام علیکم یو بل ته ډېر زیات وایه او صلوا باللیل والناس نیام او د شپې منځونه وکړئ چې خلک ودي تاسو پاسې خدای رضا کې او د الله د رضا دپاره مونځ وکړئ وی دا مې ته لومبۍ خبرې واورېدې وی مسلمان شوم وی مې چې صاحب دا یهودیان زمونږ دا قوم چې دی دا ډېر بهتان والا خلک دی په خلکو بهتانونه لګوي نو زه د اسلام لږ پټ ساتم ته دوی راغونډ کا زما متعلق د تپوسونه وکړه نو بیا به زما د اسلام آواز وکړي نو نبی علیہ السلام یهودیان راوغوښتل وی زه یو طرف ته پټ کېناستم وی حضور پاک دا یهودیانو نه تپوس وکړو چې تاسو کې ابن سلام څوک شته وی هغې وی چې یو شته وی دا څنګه سړی دی هغې وی خیرنا وابن خیرنا دا په مونږ کې غوره انسان دی او نسبن غوره دی پلار نیکې دی هم ډېر ښه خلک دی او ډېر هوښیار دی او سیدنا وابن سیدنا دیم زمونږ سردار دی او د پلار هم زمونږ مشر او سردار دی وی زمې صفت وکړو
تما قوم. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل وی حق د ابن سلام ایمان راوړو دی مسلمان شو، تاسو به مسلمانان شئ؟ وی هغې وی چې اعاذه الله من، خدای دې د اسلام نو ساتي، بچه ته مسلمان شي. وی نه دا راته ووایه که هغه مسلمان شو تاسو مسلمانان شئ؟ وی دی بیا وی چې نه هغه نه مسلمانېږي، هغه دې د مسلمانۍ نه خدای ساتي، خو زمونږ کلک یهودي دی. وی دې کې زه راووتم، وی ما وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی چې دا آواز مې وکړو وی شرنا وابن شرنا، دا په مونږ کې ډېر خراب سړی دی او د پلار هم ډېر خراب سړی دی. وی ما حضور پاک ته عرض وکړه چې د الله رسوله دې نه یېرېدم چې دې په خلکو بهتان لګوي. داسې د پخوانو کتابونو بعضې خلک لګیا دي خدای پاک مسلمانۍ. یو هلک دی په حضور پاک ایمان راوړو، په صحابو کې ډېرې لوی درجې ته ورسېد. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، سلمان الخیر به ورته نبی علیہ السلام ویل. سلمان الخیر، سلمان ابن الخیر، هغه سلمان چې د خیر زوی دی، د خیر نه پیدا دی. او سلمان ابن سلام به ورته وی، سلمان ابن اسلام به ورته وی چې دا د اسلام زوی دی. نو د اسلام خو څوک زوی نه لکه څنګه چې یو بنده د خپل پلار نسبي زوی وي، دارنګې د دا روح د اسلام روحاني بچی دی، په دې به دی خوشحاله. دی وی زه په ایران کې په فارس علاقه کې رامو هرمرز یو علاقه ده او په هغې کې اوسېدم، او وی زه د دغه علاقې په شهزادګانو کې یو شهزاده وم. زما پلار د قوم یو مشر و، په مشرانو کې مشر و، او وی زما سره د پلار دومره مینه وه چې زه په کور کې داسې ساتلم لکه یو پیغله جینۍ چې په کور کې څوک ساتي، بار به یې نه پرېښودم، نه یې خلکو سره لوبو ټقالو ته پرېښودم. او چې لږ به د کور نه بار ووتم نو ما پسې بیا د خپل نوکران او غلامان ګرځول چې تاسو لاړ شئ د خیال ساتئ، هسې نه په خراب مجلس کې وردننه نه شي او لوپر نه شي. وی زما پلار مجوسي و، د اور عبادت پې کو، او وی زما پلار په مجوسیانو کې د مجوسیت مشر و، او د دوی آتشکدی یو عبادت خانی په هغې کې اور بلیږي، دا اور دوی نه وجني، دا کالو سر دا اور بلیږي، دا هغې دوی انتظام کوي چې دا مړ نه شي. نو د هغې چې کم په دوی کې لوی سړی وي، دیني لوی سړی، نو هغه د هغې آتشکدې نگهبان او محافظ وي. نو وی زما پلار د هغه آتشکدې محافظ و. نو وی پلار ما ته مچل خولی و، نو وی زم د هغه آتشکدې چې کم اور به بلیده د هغې څوکیدار وم چې دا اور رانه مړ نه شي. وی یو ځل زما پلار څه کار کې مصروف و، نو زه یې پټو ته ولېږلم، زمونږ ډېر پټي باغونه. وی پټو ته لاړم، وی واپس راتلم نو په لاره د عیسایانو یو ګرجه وه، شور و پکې. وی مې چې ته راشه دې عبادۍ کې دننه څه دي؟ وی چې ورننوتم نو خلکو پکې یو مخصوص قسم عبادت کو، لکه څنګه چې موږ دا مونځ کو او دعاګانې کولې. وی ما ته تپوس وکړه چې ستاسو څه دین دی؟ ځکه زه خو پلار لکه د جینکو په کور کې دننه ساتلی وم، بار به وتم خو نوکران به یې راپسې ګرځول، او ما سره داسې نیازبینې ساتلی وم، نو زه د بار دنیا نه وم خبر. ما دې تپوس وکړه چې ستاسو دا څنګه عبادت کوئ، ستاسو دین څه دی؟ وی ما ته وی چې زمونږ دین عیسایت دی، مونږ د عیسی علیه السلام تابعدار یو، زمونږ پیغمبر دی او په هغه زمونږ ایمان دی. وی مې چې زه خو مونږ خو د اور عبادت کوو، زما پلار د اور چې کم عبادت خانه راتشکده د هغې مشر دی، او د هغه نه پس زه د هغې نګهباني کوم. وی چې ګوره خدای له شریک نشته، اور خو د خدای مخلوق دی، د اور ولې عبادت کوئ، د الله ولې عبادت نه کوئ؟ وی د هغې عیسایانو خبرو را باندې اثر وکړه. وی چې زه به پټو ته اوس کله تلم او واپس به راتلم، نو وی زه به هغه د عیسایانو عبادت خانې ته وردننه کېدم، هغې سره مې ناسته کوله، حتی نوبت دې ته ورسېد چې زه عیسایي شو، د پلار نه پټ. پلار رانه دونه خبر و چې دی د عیسایانو عبادت خانې ته ځي،
ځکه یو ځل ما ماسخوتن ناوخته کړې نو پلار را پسې لکان ګرځول چې تاسو ورشه وګورئ سلمان نشته نو چې زه کور ته رالم نو پلار را تپوس وکړو چې بچی ولې دې ناوخته کړې مې چې په لاره د عیسایانو عبادت خانه وه بابا هغې ته وردن نه شوم وخت مې هغې سره تېر کړ یاره بابا د هغوی دین خو زما ډېر خوښ شو هغې خو د یو خدای عبادت د هغه سوچه عیسایانو لا پکې دا ګمراهي نه وراغلې هغې خو د یو خدای عبادت کوي او دا د اور عبادت خو واقعي د خدای مخلوق دی نو د اور عبادت ولې کوو موږ د دې اور د رب عبادت ولې ونه کوو پلار مې راته غوسه شو یو څپېړی ووالم چې که بیا د عبادت خانې ته لاړې ښه به ني زموږ دا د پلار نیکه دین دی دا به نه پرېږدی وی بهر کې د پلار نه پټ عیسایي شم هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو د عیسایت لوی مرکز کم ځای دی وی هغې وی چې په شام کې دی وی مې چې ښه کلم ستاسو قافله شام ته ځي نو ما ته به اطلاع کوی زه به دا قافلې سره شام ته ځم زما خپل دین د پلار نیکه پرېښه او ستاسو دین مې اختیار کړ الحمدلله وی پلار را باندې شکی شو د خپونه په بیړو تړلم چې دا زوی مې ونه تښتي خیر وی د هغې قافله چې کله شام ته تله نو یې ما ته اطلاع وکړه ما په څه طریقه باندې هغه بیړی زنځیرونه ځان نه لر کړل او زه هغه عبادت خانې ته لاړم او هغه قافلې سره شام ته ورسېدم وی زه د مور پلار ډېر نیازبین زوی وم او د فارس د دغه علاقې را هرمز علاقې په دغه کې مالدارو خلکو کې د یو مالدار سړي زوی وم ډېر نیازبین ژوند مې تېر کړی او سفر مې هم داسې ډېر نو کړی په ډېر تکلیف او په مشقت شام ته ورسېدم وی شام کې چې د دوی کوم مشر پادري و هغه سره کېناستم او ما ورته قصه وکړه چې زه مجوسي وم او زه عیسایي شم او زه به ستا خدمت کوم ما ته د خپل دین ښایه وی ډېره ښه ده وی د هغې پادري خدمت به مې کو پوره خاص خادم یې شم او هغه ما ته خپل انجیل بخو او ما ته به خپل عبادت خو خو وی سړی ښه سړی نو وی خلکو نه به پیسې راغونډولې او ځان له په ځمکه کې خومان خښ کړي و هغه سره زر او سپین زر به یې په هغه خومانو کې خښول ساتل چاله به یې نه ورکول خلکو به ورله پیسې ورکولې چې دا په غریبانانو ویشه او ده به په هغه خومانو کې ځان له جمع کولې وی اتفاق ته وګوره دی مړ شو وی چې مړ شو وی ما هغه قوم ته عیسایانو ته و چېرې یو خبره درته کوم خو هسې نه په ما بدګمانه نه شي وی څه وی چې دا سړی دا چې کوم پادري مړ شو زما مستاذ و ستاسو مستاذ دی او ما ته یې عیسایت خو تاسو ته یې انجیل ښولی دا ښه سړی نو وی ته څنګه وی وی ما ورته هغه خومان وښول چې ده په ځمکه کې غښ کړي و چې ما ته هغه اووه خومان چاټۍ معلومې دي چې ستاسو کوم صدقې او کوم مالونه به دله راوړل نو هغې ټول ځان له دلته جمع کړي دي خو مړ شو ته پاتې شو وی مونږ ته ځای وښایه وی ما ورته هغه ځای وښو وی هغه چاټۍ د سرو سپینو هغوی راوویستی وی هغې مو ته ډېر غوسه شو وی چې دا مردار خو مونږ نه ښخو او د هغه لاش یې اوچت که په سولی یې که او پانسي که د مرګ نه پس خو وی چې دې مړ کېدله ده نه ما تپوس وکړه چې ستا نه پس ته خو مرې چا له لاړ شم ښه سړی څوک دی ستاسو د عیسایت په دین نو هغه راته بل یو سړی وښو چې زما په ځای که دا سړی د قوم مشر که عیسایي نو د ده خدمت کوه دا ښه سړی دی وی واقعي هغه ډېر نیک سړی و سپین ږیری و مې ډېر خدمت وکړو وی اتفاق ته ګوره مړ شو وی چې مړ کېده هغه نه مې د بل چا تپوس وکړه چې ستا نه پس چا سره خدمتګار پاتې شم وی هغه راته په یو بل علاقه کې یو عیسایي پادري وښو وی هغه له لاړم وی خیر په ډېرو پادریانو یو به مړ کېده زه خو نوجوان وم او دا به سپین ږیري و نو ما به د یو نه پس د بل خدمت کو د بل نه پس مې د بل خدمت کو وی اخري چې کوم پادري سره زه پاتې شم او د هغه خدمت مې کو چې هغه کله بوډا دی عمري نو ما ته تپوس وکړه چې ستا نه پس زه چېرته لاړ شم ما ته بل څوک وښایه نو هغه راته وی چې زمونږ عیسایت خراب شوی دی دین هم ګډوډ دی خلک عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته دریم خدای وایي
او د عیسی علیه السلام چې کومه مور ده حضرت مریم علیه السلام څوک ورته عیاذا بالله د خدای ښځه وایي او څوک ورته خدایانه وایي. نو پام کوه عیسایت ته نور باس چې دا څه دي موږ نه زده کړي دي دا کوه او نور عیسایت چا پسې ګرځه څوک به دې ګمراه کړي. مې چې زه به څه کوم که ته مړ شوې ته هم بوډی وی ته د نبي آخر الزمان انتظار کوه دا د هغه د خروج د وتو ټیم دی. وی مې چې زه به یې پسه پیژنم وی دی به د یو د شګلنې کاڼیزې ځمکه کې د عربو ریګستاني ځمکه کې پیدا کېږي او د کجورو وطن نخلستان چې ورته وایي د کجورو وطن ته به هجرت کوي. نه یوه نښه ده. دویمه نښه یې دا ده چې دی به صدقه قبلی خو په خپله به یې خوري نه او که څوک وله تحفه ډالۍ یو سي هدیه به قبلی هم خوري به هم. او بله نښه یې دا ده چې د دواړو اولو په منځ کې به یو غوټی هغې ته مهر نبوت وایي د کمترې د هګۍ عمره یو غوټه به وی ما وی چې دی به کومه علاقه کې پیدا کېږي وی چې دی به د عربو ریګستاني علاقه کې پیدا کېږي شګلنه کې. وی بس دی مړ شو او ما په دې زمانه کې ځان له څه ګډې چیلې غواګانې دا واغوستې. وی دا مې واورېدل چې په مکه مکرمه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. نو یو قافله وه د مکې هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو کلي کې رښتیا ده چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ وی راته وی چې او مې چې ستاسو علاقه څنګه ده؟ وی د عربو یو شګلنه ریګستاني د غرونو علاقه ده. وی مې چېرې ځم او ممکن ده که دا نورې نښې په دې سړي کې وي نو همدا د نبي آخر الزمان دی او په ده به ایمان راوړم. وی ما هغې ته وی چې ما به ځان سره مکې ته بوځئ؟ وی بلکل به دې بوځو. نو پیاده قافلې ورسره روان شوم. وی چې د هغه وطن نه وویستم او څه نیمې لارې مزل مې وکړو نو هغې ظالمانو زما نه هغه ګډې چیلې غواګانې ټولې واغېستې او زه خپل غلام کړم چې دا زمونږ غلام دی او په یو بازار کې خرڅ کړم. زه یو ما ډېر په جاړه شم چې خدایه دا ما سره څه شو. اوس خو پردی غلام یم او غلام خو د خپل مالک د اجازت نه بغیر قدم نشي اخیستی. زه بس د نبي آخر الزمان په تکل کې راوتې موس هغه ته به څنګه رسم چې اصیل سړی وي د چا غلام نی خوار خوا تلی شي. زه خو اوس غلام یم اوس خو تلی نشم د دې مالک نوکر یم دې مال اوس چېته اجازت راکوي او دی وی لسو مالکانو یو په بل خرڅ کړم یو په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم. لیکن زما وروڼو چې د چا په زړه کې د دین نیکه جذبه وي هغه سره الله مدد کوي الله ورته لارې ښیي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله وایي چې څوک زما په دین کې خپل محنت او کوشش کوي د هدایت لارې به ورته زه ښیم لکې رڼاګانې مو ورته اچوم او زه به د نیکانو خلکو صحبت او ملګرتیا ته رسوم او نیک به ترې جوړوم. ازاده دی هغه هر څه یې پرېښودل نو خدای ورسره مدد وکړو. اخیري یو سړي خرڅ که په یو یهودي هغه یهودي د مدینې منورې خدای مدینې شریفې ته ورسو. وی مدینه شریفه کې او یو باغ و په هغه باغ کې په کجورو کې مې خدمت کوم بلکې وی د کجورې په سر کې په یو بوټي کې ناستو. وی دی کې چې زما کوم مالک و د هغه ورور راغی. وی ورته وایي چې هلکه د مکې نه یو سړی راغلی دی او په قبا کې ناست دی بنو عمرو بن عوف قبیله کې او د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده او دا وایي چې زه د آخر زمانې پیغمبر یم او د ګوره د مدینې دا قمقل خلک ته ټول تو راتو دی. وی چې دا خبره مې واورېده نو د ماړه یو ټکه وخوړه او دیم وایي چې د مکې نه راغلی دی نو مکه خو ما په نوم یې اورېدلی و چې
چې دا یو ریګستاني علاقه ده دا شګلنه ده او مکه خو هغه کلی دی چې هغه قافلې کې زه ورپسې تلم او مانه غلام جوړ شو یاره دا یو نښه خو معلومه ده چې یو پکې موجوده شوه او چې د مدینې ته راغی نو مدینه نخلستان د کجورو د باغونو علاقه ده دا دوه نښې خو پکې معلومې شوې وی ډېر خوشحاله شوم د کجورې د بوټي نه په ډېر تیزۍ راکوشم نو ما د هغه چې چا زما مالک ته خبر راوړی هغه نه تپوس وکړو چې ته ما ته دا حالت دوباره ووایه وی چې دا تپوس مې تې وکړو نو ما مالک غوسه شو او یو مضبوطه څپېړی راکړه چې ستا د دې خبرو سره څه دي زه خپل باغ کې خدمت کوه مجبور شم وی بیا مې ته لږې کجورې وغوښتې د خپل مالک نه چې کار مې خلاص کړه چې لږې کجورې مې په کار دي وی واله وی کجورې مې یو تال کې واچولې او پیغمبر علیه السلام دې وخت کې په قبا کې ناست و وله راله مخکې چې ودرېدم ورته نو ما ورته هغه کجورې مخامخ کېښودې وی مې صاحب دا صدقه ده وی ما ته وفرمایل چې ښه کېده مونږ پیغمبران صدقه خورو نه او صحابو ته وی تاسو وخورئ نبی علیہ السلام باندې او د هغه په آل باندې صدقه خوړل منو ولې منو ډېرې وجې دي یو وجه دا و چې خلکو له به د صدقو ترغیب ورکاو چې خدای مو بخه صدقې وکړې صدقې وکړې نو که دا صدقې په خپله هم خوړله نو بیا به پې خلکو الزام لګو چې دا جوړ ځان له غواړي نو خدای پې بنده کړی او نور وجوهات یې د علمي دین عادته نه وی او ډالۍ تحفه به یې خوړه ډالۍ او صدقه کې فرق دی صدقه هغه شی دی چې څوک یې د خدای د رضا دپاره ورکوي او هدیه ډالۍ تحفه هغې ته وایي چې یو انسان پې خوشحاله صدقه کې د انسان خوشحالي په دویم نمبر کې لومبي نمبر کې د الله خوشحالي غرضي او په تحفه ډالۍ کې لومبي د انسان خوشحالي مقصدي دویم نمبر د خدای خوشحالي مقصدي بل صدقه چې څوک چاله ورکوي د ده په سوچ کې چې دا چاله ورکوي دا ورته لږ کم ښکارېږي او په ډالۍ تحفه خلک چې چاله ورکوي او ورته خپل ځان نه اوچت ښکاري دی فرق دی اوس هم خلک وایي دا صدقه خیرات دی او دا تحفه او ډالۍ او هدیه چاله وړو نو یې چې صاحب دا صدقه ده وی کېنه وی صحابه وله یې ورکړه چې تاسو وخورئ او زه خو یې نه خورم وی چې ځکه خیري بله نښه هم پکې موجوده شو بیا مې لاړم د مالک نه لږې کجورې وغوښتې چې مال یو څو کجورې ده وی کجورې راکړې بیا مې په یو تال کې واچولې او نبي علیه السلام له مې یوړې مې چې صاحب دا مې دله تحفه ډالۍ راوړه هدیه چې څه ته وایي وی کېده مو به خورو وی په خپله یې هم ته یې خوړی او په ملګرو یې مو خوړی وی مې چې دا څو نښې خو پکې ښکاره شوه لومبۍ نښه څه وه چې د شګلنه د عرب ریګستاني علاقه کې پیدا شوی دی ام ټیک ده دویمه نښه څه ده چې د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا هم ټیک شوه درېیمه څه ده صدقه به خوري نه قبلۍ به ملګرو له به ورکوي هم ټیک شوه څلورمه څه شوه چې تحفه او ډالۍ به خوري هغه یې مو خوړله اوس بله نښه ګورم چې د دواړو اولو په منځ کې مهر نبوت دی د دواړو اولو په منځ کې اوس شاته تاویږم شاته ګورم چې که دا صادر مبارک یې لږ کته شو چې دا اندازه ولګوم خو هغه په وجود کې پټی وی د دواړو جهانو مبارک سردار را باندې پیش شو وی چې پیش شو وی زر یې صادر مبارک کته کو ما ته اشاره وکړه وی زه ور نږدې شم وی د ډېر نږدې نه مې هغه مهر نبوت ومې لید او ښکل مې کړ او ډېر مې وجړل چې د الله رسوله ستا په طلب کې او ستا په موندلو کې او په جستجو کې ما باندې ډېر تکلیفونه تیر شو زه اصیل یم غلام نیم خو زه دقه ټوله قصه مې ورته وکړه دا سلمان فارسي حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته دا خپله قصه کوي وی ابن عباسه وی دا خپله ټوله قصه مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې چې د الله رسول اوس د پلانکي یهودي غلام یم اوس به څه کوم دا د حضور پاک د دواړو په منځ کې یو غوټه وه د کمترې عموما په عامو حالاتو کې به د کمترې دا ګیومره وه یا د زر کې د کمترې ګې یومره یي په دې به وه او کله کله به پې نښه لیکل هم ښکاره شو دا یو معجزه وه د حضور پاک کله او پې لیکل هم ښکاره شو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دی دا لیکل به پې کله ښکاره چې سر انت المنصور
چې ته کم ځای ګرځې نو ګرځه تا سره به د الله د طرف نه مددي الله به دې مدد کوي دا یو مهر ټاپه ورته خدای په شا مبارکه لګولې وی مې چې صاحب اوس خو د فلانکي یهودي غلام یم وی نبی علیہ السلام فرمایل فکر مه کوه الله به دې عزت کړي ورشه د خپل مولا سره دې بدل کتابت وکړه مکاتبه ورته وایي د دې به دا طریقه و چې غلام به نو خپل مالک ته به وایي چې ما آزاد کا هغه به نه دی آزادوم وی ښه پیسې را باندې کېده چې څومره پیسې ږدې هغه به دله پیدا کړم ما به آزاد کې نو دې ته به یې مکاتبه وي لاړ شه د خپل مالک سره دې پیسې پکې در باندې کېدي چې پیسې به دله مونږ برابر کړو تا به آزاد کړي وی لاړم خپل مولا له وی مې چې ما آزاد کوي چې نه دی آزادو وی مې چې ښه نو پیسې را باندې کېده پیسې به دله پوره کړم نو ما به آزاد کړي وی چې ډېره ښه ده څه در را باندې ږدې وی چې یو به راله د 300 کجورو باغ کرئ د 300 کجورو او هغه 300 کجوري چې کله میوه وکړي هله به د ازادو کجوره د کله زر میوه وکړي او بل به راله 40 او بانه وکړو ازادېدل مې ګران شو ویرالم حضور پاک مبارک لا چې سیب په ما خو دا شرطونه ولګول وی ورشه خبره ورسره کلکه کا مې چې سیب بوټي به کله میوه کوي کرم به والا او دا دومره سره در ما سره کم دی وی ته لړ شه الله به دې بندوبست کوي خبره ورسره وکړه وی لاړم مولا سره مې خبره کلکه کړه وی هغه را پورې وخندی وی سلمانه ورشه ځای ته معلوم کا چې باغ کم ځای کرل غواړي او کم نمونه بوټي کرل غواړي ځکه د کجورو مختلف قسمونه وی مولا راته ځای وښو چې دلته راله باغ وکړه وی سوړې وباسه وی لاړم وی 300 سوړې مې پکې وویستې د مولا په خوښه وی حضور پاک عربو کې د کجورو بوټي خلک نال کوي وی نبی علیہ السلام د انصارو د مدینې ته وی چې بوټي راوړی د دې چې کومه کجوره غواړي وی چا 10 بوټي راکړل چا 20 چا 30 بهر کې هغه بوټي مې راوړل وی نبی علیہ السلام مبارک راغی او په خپلو لاسونو مبارک وی هغه بوټي پکې ښخ کړل خاورې م پکې واچولې وی قدرت الهي ته ګوره په دغه کال کې دننه هغې میوه وکړه صرف 2 بوټي پاتې شو 2 بوټو میوه ونه کړه او باقي ټولو میوه وکړه چې نبی علیہ السلام ته مې الوی چې صاحب 2 بوټو میوه ونه کړه چې راغی حضور پاک وی دا ولې وی حضرت عمر فاروق ورته وی چې صاحب دا پکې ما ایښودي وو دا ما کرلی وی هغې لرې کړل او د هغې په ځای نور 2 بوټي کېښودل هغه نور چې کم کېښودل هغې هم د هغې بوټو سره یو شان میوه وکړه دا شرط هم پوره شو وی بیا هغه دویم شرط نبی علیہ السلام له چا سره در رالیږلي و داسې یو غونډاری وی ما پسې سړی ګرځو چې ورشه سلمان پسې وی زه ورته رالم وی چې رالم وی ما ته وفرمایل چې سلمانه ها دا سره در 100 خپل مالک ته دې وزن کا مې چې صاحب دا خو لږ دي د هغه خو په ما ډېر شی کېږي وی ده ته دا یو څه الله به د سره مدد وکړي ګوره هر څیز کې پیغمبر د الله نه مدد غواړي او دا د مسلمان نښم ده ګورې هر کار کې به د الله نه مدد غواړي دا چې موږ د هر کار په سر کې وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د الله نه مدد غوښتل دی چې هغه الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی دا هغې الله په نوم مدد غواړم هر کار کې د الله نه مدد غواړي وی زه لاړ شه الله به د سره مدد وکړي وی لاړم مولا ته مې چې راشه هغه سره در مې دله راوړي دي وی چې تلی کېښود او پکې وزن کړل وی چې په میسو نه ایښي او مکه م راوختل یو پوټی کم نو وی ما ته وی زه بس ازادې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای وله ډېر لوی عمر ورکړی بعضې علما 300 کاله یادوي څوک 350 کاله یادوي لیکن
علماء لیکي چې تحقیق حافظ ابن حجر لیکلی دی رحمت الله علیه وی دا خبره په تحقیق ثابته ده چې 2.5 کاله عمر په خامخا 2.5 نه زیاتو خو لیکن 2.5 نه کم نو دا د پیغمبر علیه السلام دا نښې د ومونتې او د خدای مسلمان کو او حضور پاک د ده سره به ډېره زیاته مینه کوله دل لقب ورکه د سلمان الخیر چې سلمان بس خیر او خیر دی او سلمان ابن سلام ابن اسلام د اسلام زوی دی نو اسلام خو د چا پلار نی خو څه مطلب چې دا ظاهري پلار د انسان د وجود سبب دی نو دا پلار د انسان دا ظاهري نو دا اسلام د روح سبب شو کنه د دین سبب شو نو دا په دې فخر کو چې ما چا به ورته وي ته څوک یې ده به ورته وي د سلمان الخیر یم زه سلمان ابن اسلام یم په دې به د فخر کو او یو موقع کې نبی علیه السلام د صحابه کرامو نه یو پوټې غوندې خفه شوی و نو وی فرمایل وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وی ګورې که تاسو ما ته شا کړه نو خدای به ستاسو په ځای یو بل قوم ستاسو په ځای راولي تاسو به خدای هلاک کي ختم بم کي ستاسو په ځای به یو بل قوم راشي او لا یکونوا امثالکم ستاسو په شان بني ستاسو نه بهتر به نو صحابه زر د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو وی صاحب هغه بل قوم چې خدای زمونږ په ځای راولي او زمونږ نه بهتر یې به څوک نو حضور پاک د سلمان فارسي په لاس شا لاس کېښود وی دی او د قوم به او یو موقع کې فرمایلی وی که چېرته دا دین ثریا ستوري ته ورسېږي لو کان الدین بالثریا لناله رجال من فارس وی که دا دین د ثریا ستوري ته ورسېږي نو د فارس خلک بیا راکوز کړي او غزوه خندق چې کله نبی علیه السلام ته پیښ شو چې د مکې 10,000 خلک راغلل او په مدینه حمله وکړه نو صحابه سره ظاهري طاقت نو ده ولا د خندق مشوره ورکړې وه چې تاسو یو خندق وکنوئ نو نبی علیه السلام د ده په مشوره خندق وکنیس نو خدای د مدینې او د منیرې د خلکو حفاظت وکړه داسې بعضې نور خلک وو هغه هم خدای پاک مسلمانان کړل یو یهودي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست حضور پاک ته تپوس وکړو وی ای یهودي وی ستا د په الله په ذات قسمي رښتیا ووایه چې د پیغمبر رښتونی مو کنې تا خو تورات کتلی دی او پخوانی کتابونه دې هم کتلی دي زه ستا د الله په ذات قسمي رښتیا ووایه وی قسم دې راکوي او وی ښه چې قسم دې راکه نو زما د الله په ذات قسمي والله زه د الله په ذات قسم چې انک لنبی مرسل حق ته د خدای رښتونی پیغمبر چې قسم دې راکه نو د خدای رښتونی پیغمبر نو بیا دا خلک ولې نه مسلمانېږي په ما ایمان نه راوړي وی انهم لیعرفون انک حق انک نبی حق وی دی ته پته ده چې ته رښتونی پیغمبر یې ولکن یحسدونک تا سره حسد کوي دوی ځکه ایمان نه راوړي نور دې ټولو ته پته ده ځکه د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نه یو ځل چا تپوس وکړو وی قرآن شریف کې راځي د یهودیانو متعلق چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دی د آخرې زمانې دا پیغمبر داسې پیژني لکه خپل زوی چې سړی پیژني چې دا مې زوی دی دا ټیک ده نو عبدالله ابن سلام ورته زه وی نه د دې دا خو ټیک خبره ده دروغ نه ده د الله خبره لیکن زمونږ بیا هم په خپلو بچو کې د چا هم شک خو وي که نه چې ته ښځې مې چې تا چا سره ګناه نه کړی او دا بچی ظاهر کې خو ما ته یادی چې ستا نه پیدا دی خو د بل چا نه پیدا نه نو په بچو کې خو دا نمونه لږ لږ شک راځي او قسم دی که په حضور پاک کې زموږ دا شک هم شته دا رښتونی پیغمبر موږ ته ښه پته ده 100% موږ ته پته ده ابن سوریا دا یو لوی یهودي و یو وخت کې په یهودو کې یو سړي او ښځې زنا وکړه نو راغلل پیغمبر علیه السلام نو ته زمونږ فیصله وکړه د هغې په دې کې یو خپل غرض و غرض یې ده چې نبی علیه السلام زمونږ په حق کې فیصله کوي نو موږ ته به وایي چې خپل کتاب راوړئ موږ به له خپل کتاب یوسو نو خو زمونږ په کتاب نه پیږي نو موږ به ورته څه غلط شی وښایو نو لږه سزا به راکړي نو راغلل نبی علیه السلام
حضور پاک ورته فرمایل وی په خپل دین دله فیصله وکم که ستاسو په دین وی نه زمونږ په دین وکړه وی ښه ورشئ تورات راوړئ نو تورات یې پرې راوړه نو چې تورات یې پرې څنګه راوړه نو هغې هغه د سنګسارېدو چې کوم آیت و هغه یې پکې پټ کړ د هغې نه مخکې وروسته یې وی هغه یې پکې نه وی نبی علیه السلام ورته وی ستاسو په دین کې په تورات کې د زناکار سړي او د ښځې څه سزا ده وی زمونږ په دین کې د زناکار سړي او ښځې دا سزا ده چې مونږ یې لږ رسوا کړو مخ وله تور کړو خلکو کې وشرمو دی سزا ده وی دروغ هم راته وویل ورشئ راوړئ تورات اوس چې پته ولګي چې رښتیا وایه که دروغ نو چې تورات یې پرې وی نبي علیه السلام ورته زما ته پته ده چې ستاسو په کتاب کې د سنګسارېدو سزا ده د سړي او د ښځې لپاره زناکار وی نه صاحب موږ وله مخ تور او دا دي پکې وی ورشئ راوړئ تورات یې پرې راوړه نو چې راویړه نو دوی به مخکې وروستو آیاتونه وی او هغه د رجم د سنګسارېدو هغه یې پکې نه وی نو عبدالله ابن سلام هغه ملا صاحب ته وله ووي د لاس اوچت کړه د آیت نه چې لاس وکړي دا څه شی نو هغه یې پې ولوست نو په هغې کې سنګسارېدو آیات و حضور پاک ورته ما درته نه وي چې ستاسو کتاب کې د سنګسارېدو حکم دی وی یو شته پکې وی ولې دې دا پټاو تا ته چې ما ووي وی دې مشرانو راته ووي چې دا پکې پټ کړه نو دا یهودیانو د مدینې بعضې پکې خدای مسلمانان کړل او بعضې یهودیان داسې وو چې هغه په خپل یهودیت ټینګ پاتې شو مسلمانان نه شو حضور پاک لومبی په مدینه منوره کې جماعت جوړ کړ قبا کې هم جماعت جوړ کړی او مدینه منوره کې هم لومبی جماعت جوړ کړ کوم ته چې مسجد نبوي مبارک وی او د مدینې نوم یې بدل کړ مدینه ته به یثرب وی یثرب سره بیماری ته وی صحابه و فرمایي وی چې موږ مدینې ته رالو نو یې ټولې اوبه د مدینې مالګیجنې وې یو څو کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې او په دې لختو کې چې به دا اوبه بهېدلې نو دې به بین که او داسې مالګیجنې اوبه به پکې بهېدلې او صحابه کرام اکثر پکې ناجوړه شو حضرت ابوبکر صدیق بیمار شو حضرت بلال رضی الله عنه ناجوړه شو نو مکه به یادوله او بلال خو به د مکې خلکو ته خیرې کولې وی خدای ابو جهل او عتبه او شیبه هلاک کې خدای مونږ یې د خشته ښکلې ځمکې نه راوویستو او د وبا ځمکې له راوشړلو نو نبی علیه السلام د الله نه دعا وکړه وی خدایه اللهم بارک لنا فی مدینتنا خدای زمونږ په دې ښار کې مونږ له برکت واچوي اللهم بارک لنا فی مدها وسایها خدای دې په خوراکونو کې مونږ له برکت واچوي وانقل حماها خدای د دې کې چې دا کومه تبه ده دا له دې نه لرې کړي دا مرض نو حضور پاک وفرمایل وی د شپې مې خوب ولید یو توره ښځه وه به برسرې بدشکله د مدینې نه روانه شوه او جحفه یې علاقه ده وي هغې ته ورسېدله نو صحابو دې تپوس کوي حضرت د دې خوب تعبیر څه دی وی دا د مدینې هغه وبا خدای جحفې ته ورسوله بیماری خدای ختمه کړه د صحابه ورسره مینه پیدا شو نو نوم یې والا بدل که نو د مدینې خپل نوم ګورې مدینة النبی دی مدینة النبی معنا د پیغمبر مبارک ښار اوس به ورته یثرب نه وی مدینة النبی به وی او یو خشته ښکلي جومات پکې نبی علیه السلام جوړ کړ دا چې کوم ځای کې جومات جوړ کړی دی دا د سهیل او سهل دو یتیمانانو د هغوی ځمکه وه نبی علیه السلام وفرمایل دلته یو جومات جوړو وی دا ځمکه د چا ده وی دا یو دو یتیمانان دي د هغوی ترې راوغوښته وی دا ځمکه راباندې خرڅه کړئ ثامنوني بحایتکم وی دا راباندې خرڅه کړئ هغوی وی لا نطلب ثمنه الا الی الله وی دا موږ د خدای نه دې پیسې غواړو تا نه نه غواړو دا موږ خیراتي جومات له ورکوو نبی علیه السلام ورته وی نه دا ماشومان یتیمانان دي پیسې دوی له ورکوو بل ځای به پې دوی له ځمکه والی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ذاتي جیب نه 10 اشرفۍ ورکړی هغه وخت کې دغه قیمت او هغه ځمکه یې په بیه واخیسته نو د کجورو ستنې پکې ودرولې او بره پې د سپر جوړ کړ خټه پې نه وه چې باران به کېده نو سسېده به او ګیر چاپېره چې دې کې کوم بوټي و د هغه نېمنې وې هغې ته ګیر چاپېره غاړو ته واچولې
او که چخخ تې راوړی هغې ته ګیر چاپېره غاړو ته واچولې او چې کومه خاوره وه نو په هغې کې واړه نري نري قطقاڼې واچول دا د حضور پاک مبارک جومات لومبي ځان له 2 کورونه دقلته کې تیار کړل یو صحابي و د هغه د دې جومات نه ګیر چاپېره کورونه حارثه نومې حارث نومې حارث ابن نعمان نو هغه نبی علیہ السلام له 2 کورونه ورکړل نو د پیغمبر علیہ السلام مبارک په دغه وخت کې 2 بیبیانې وې یو واده شوې وه یو کویدن شوې وه واده شوې بیبي حضرت سوده وه د زمعه لور وه سوده رضی الله تعالی عنها یو کور یې هغې له مختص کړ او بله کویدن کړې بیبي حضرت عایشه صدیقه وه د حضرت ابوبکر صدیق لور وه یو کور یې هغې له مختص کړ نو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور نه پیغمبر علیہ السلام بیا د خپل کور ته منتقل شو دا د حضور پاک د مدینې منورې د زندګۍ لومبی باب دی د مدینې خلکو ته به مخکې ابن قیله وې او 2 قوم یو ته به اوس وې بل ته به خزرج وې خدای وله دا نوم بدل که انصار نوم یې ونه کېښود انصار هغه خلک چې د پیغمبر علیہ السلام نصرت یې کړی دی او د پیغمبر علیہ السلام مدد یې کړی دی او د حضور پاک دې خلکو سره دومره مینه وه تاسو ته انشاءالله آینده جمعه کې به د انصارو متعلق لږ بیان وکړم چې هغه مینې تاسو ته پته ولګي چې دې سره د حضور پاک څونه محبت په یو موقع دوی لږ غوندې ګیلمن شو زه به آینده جمعه کې به یې درته وویم نو حضور پاک وفرمایل وی لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وی نو وی زه به انصارو کې پیدا وم او وی خلک به زیاتیږي انصار به کمیږي او وی که دوی کې چا غلطي وکړه وی بادشاهانو ته زما دا اډر دی چې د دوی هغه غلطي به معاف کوئ غږ به ورته نه کوئ او که دوی څه ښه کار کوي نو هغې وله ښکلی اجر ورکوئ دا انصار د مدینې منورې دا ډېر بهتر خلک دي د صحابو د مکې د مهاجرین مې دومره مدد کړی دی چې انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه نو زه به تاسو ته بیان وکړم چې دوی څومره مدد کړی زما وروڼو یو خبره درته کوم زما د دې خبرو د دې واقعاتو بیانولو نه غټ غرض دا دی چې تاسو ته د خپل پیغمبر مبارک شان هم معلوم شي د هغې سیرت هم درته معلوم شي د هغې حالات هم درته معلوم شي او د خپل مبارک پیغمبر د حالاتو نه خبر شي او دویم د هغې د دین دپاره خدمتونه او د صحابو خدمتونه هم درته معلوم شي چې دین له یې څونه قربانۍ ورکړی چې هغسې عمل موږ تاسو